ل خغلی مجاهد سره موږ مخکې تر دې چې ل رضوان مراد سره وغږیږو په اړه څه وایي دا مرکه اورو. خغلی مجاهد، د افغان حکومت امنیتي ادارې وایي پر ژورنالستانو او مدني فعالانو باندې وروستي بریدونه طالبان کوي. تاسو رښتیا د هدفي وژنو وروستۍ لړۍ روانه کړې؟ ملکي وژنې کېږي، کادرونه او یا ژورنالستان او مدني فعالان دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي امارت د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم د هېواد په ګټه د آینده په ګټه بولو. بنا دا وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مو هم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې وي او څوک پرې کوي هم رسموږ پیږو. دا چې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي. مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګې د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې ویل د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان جوړ کړو. باندې کس ورغول هم توطئه جوړول دا ډېر کار ده، همیشه کېدلی چې ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه د قضیې ثبوت ده. بل د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ غوښتل سره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کې موږ سره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی چې دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه دغه راپورونه چې وروستي که تاسو واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې دغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر زر حل کولی شو، په یو ټلیفون باندې زموږ ستونزه مجاهد صاحب د دې نه مخکې له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو پخوا وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟ یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې و، هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، هغو ته خبرداری هم ورکړې او دا هم د رسنیو له لیست ښکلي وو، ځکه د هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه و او زموږ مقرر غوښتنو ته جواب نه وویلی او بدنامونکي خبرونه خپاره کړي وو چې استخباراتي سابقه یې درلوده. کله چې بیرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بیرته موږ هغه خبره وامخېسته او له دغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو. ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره 3 لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي مثلا. دویمه دا د رسنۍ مرکز ته تماس نیسو، خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو یونو کې حل نه شي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي، تر ډېره مسله حل کېږي. مرګ ته ضرورت نشته، د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ درک کوو او دا واقعیت. ښاغلی مجاهد، داسې یو باور موجود دی چې ګوندې وسلوال طالبان د بیان د ازادۍ او مدني ازادۍ باندې باور نه لري او یا لږ تر لږه په دغه بڼه چې اوس موږ په افغانستان کې مشاهده کوو په دغه بڼه یې نه غواړي یا یې نه مني. هغوی چې دا باور لري ګمان کوي چې طالبان غواړي په دا ډول هدفي بریدونو سره د بیان ازادي او مدني ازادۍ محدودې کړي، څو د سولې یو تړون که رامنځته کېږي که یوه هوکړه کېږي او په هغې کې بیا دا ازادۍ محدودېږي چې خلکو ته ډېرې ناڅاپي نه وي. د دغه شک په اړه څه وایي؟ 20 کاله زموږ په جګړه کې تېر شو او د رسنیو سره موږ بېلابېلو وختونو کې مشکلات بلې درلودل چې د هغو کله کله نشرات یو دوريز وو زموږ په وړاندې باندې خطرناک وو، ولې په هغه سختو حالاتو کې موږ د رسنیو سره تعامل درلود او د دوی د بیان هغه ازادي بولي او که هر څه موږ تحمل کړي وو. ولې اوس د داسې وخت چې موږ جوړې ته نږدې کېږو، د نظام راتګ به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن که راسي چې د تهمت له حده یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یو ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونوځي. داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور یې نشي کېدای چې موږ دغه ملکي ادارې یا رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکړه دوی ووژل چې له منځه یوړل. حکومتي چارواکي او ځینې شنونکي دا باور هم لري چې تاسو غواړئ په دا ډول بریدونو
پر حکومتي ادارو فشار راوړي، مدني فعالان رسنۍ په وړاندې وپاروي او یا لږ تر لږه د حکومتي ادارو هغه ژمنې وننګوي چې د ژورنالستانو او مدني ازادیو د خوندیتوب په اړه کوي. دا خبره سمه ده. حکومت یا د کابل ادارې ستاسو د موږ تر فشار لاندې اوس هم ده نظامی برخه کې کافي فشار په دوی راوسته ده، هغه کفایت کوي او موږ څوک ورته پارون نه، موږ خپل ورته کفایت کوو. بل موضوع دا ده چې د کابل ادارې برعکس دا موضوع استفاده ځینې کوي چې یو نوع د خلکو توجه ځان ته راوړي. موږ دقیق معلومات تر اوسه په 40 ریاست د استخباراتو کې خاص ځانګړي یو ځواک جوړ شوی دی، همداسې کارونه د پاره ملکی خلک په نکه کې تهمت بیا په مجاهدینو پورې کې او رسنۍ وولي تهمت په مجاهدینو پورې کې مدني فعالان لسانی لري کې. د افغان حکومت امنیتي ادارې وايي تاسو په دې خاطر چې له امریکایانو سره په هوکړه کې، البته د دوحې په هوکړه کې مو ژمنه کړې ده چې پر لویو ښارونو به ستر بریدونه نه کوي، د جګړې تکتیک مو بدل کړي څو هم فشار وساتي او هم هغه ژمنه عملي کوي او د نوې تکتیک لمخې مو دا ډول هدفي بریدونو ته په ښارونو کې مخه کړې ده. یو شی باید ډیر واضح کو، زموږ هدف کاغه تکتیکی برید وی که هدفي برید هغه په نظامی کس په نظامی شخص باندې وي، هغه د موږ په وړاندې وسله لري، د موږ سره په جګړه کې ولاړ ده، هغه ضرر ته موږ ګورس دوی ضرر موږ زیان موږ ته څومره اړولې سي، هغه به د نظامی شخص طبيعي سي موږ تر نخې لاندې نیولې هم په خار کې هم په هیواد لپاره برخه کې دغه خط جلا ده. یو هغه څوک چې وسله په لاس نه لري، مدني فعال، د پوهنتون استاد، یو عالم د دین، یو رسنیو خبريال، یو بل څوک سره سیاسي فعال ده، وسله په لاس کې نه لري، هغه سره برخود په وسلې سره دا نه معقوله ده، نه موږ ته اجازه ورکو او نه د ته اړتیا لري چې دا ټول خلک ما مخکې مو ویلي چې د دې وړ دي چې موږ تماس سره ونیسو، ذهنیت بدلولې شنو. ولی ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند و چې ویلي دوی په هغه وروستیو هدفي بریدونو کې لاس نه لري چې پکې خبريالان او مدني فعالان په نښه کوي.